ښه امکانات وي راوغوښتل سي او د هغوی مشورې دې ترلاسه سي، ځکه دا به د قانون اساسي هم مطابق وي او وضع حالات هم ایجابوي، ځکه پخوا څو ورځې مخته یوه جرګه تېره سوه، په هغوی کې د اکثریت نظر او روحیه دا وه چې د ټولو قومونو او قبایلو د افغانانو د افغانستان د اوسېدونکو یوه جرګه دې جوړه سي. بل زما عرض دا ده چې دا منو چې عدم تشدد یا د سولې سیاست موافق سیاست ده، خو کله کله کږه خوله په سوک سمیږي، او زه د خپلو عزیزانو په منامه داسې وایم چې هلته د خارجي لاسپوڅي قوت ته د هستې ورکولو اجازه نه ورکوي. اوس که په خوست باندې په خوست کې هغوی کورونه وران کړي، هدیرې حتی ورانې کړلې، نو که د هغو هغه رهبران او مشران خوست ته راځي، په خوست کې ځینې تفاهمات یا جرګې دایره وي، دغه مرکزونه دولت داسې شدید وټکوي چې تر ابده پورې درس ورته پاتې سي. موږ په دې خفه یو چې ولې خوست کې داسې ګډوډي داسې وراني راغله، ولې په دې خوشحاله یو چې خوست پښتانه وایي دغه زهرموره څوک ازمولی نه سي. دا خوست د افغانستان یو برخه ده. زما غوښتنه دا وه نور زما په سر زما د وطندارانو د موږ د ولسوالۍ د ازرې د ولسوالۍ د ظلمو ځوانانو په سر که چیرې څه ښه کېږي موږ حاضر یو او ما سره خپل عزیزان تاییدوي، د هغوی په غوښتنه ما څو خبرې وکړې. په مننه زیاته قماندان شاسوار خان خواهش که شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته د افغانستان ډېر معتبره قوم، غیرتي قوم او ډېر له تاریخه ډک قوم راټول سوي یاستو په داسې یو موضوع چې هغه د افغانستان تاریخ په هېڅ وخت کې نه ده منلې او سرونه یې تر قربان کړي، په داسې موضوع راغلي یاستو. ډاکټر صاحب نجیب الله د افغانستان رئیس جمهور موږ غوښته چې هغه ټول ګزارشات ووایو چې د ده په وخت کې اجرا سوي دي او د خپل تعهدات له قوم سره سرته رسولي دي، هغه د خپله وویلې. موږ دا تاییدوو چې له کوم تاریخه دی راغلی ده، مصالحه یې اعلان کړه، له کوم تاریخه چې دی راغلی ده. افغانستان کې داسې تعهد سپارلی ده په لویه جرګه کې چې زه به ولس د دې خاورې ساتم. نو موږ یو ساعت پخوا د مهرباني وکړه چې ما ته مشوره راکوئ. زه فکر کوم چې لویه جرګې ده ته پخوا له پخوا مشوره ورکړې، صلاحیت یې ورکړی ده او دا یې وظیفه ورکړې چې ته به له حدود د افغانستانه، له ناموس د افغانستانه، له خاورې د افغانستانه، له تمامیت د افغانستانه به ته وظیفه لري او مسؤلیت لري. تر دغه تاریخه پورې چې شورویان په افغانستان کې وو، موږ به داسې ویله چې هغه خلک په نام د جهاد راځي او ملا صاحبانو به نیم دلته دا خبره منله، ډېرو به نه منله. بیا مواجه وه چې یو خارجي دولت ولو که په هر ماسک سره راسي، په هر څېره سره راسي، په هر لباس سره راسي، پردی د افغانستان لپاره پردی ده، بیگانه لپاره د افغانستان بیگانه ده. نو لپاره یې دې چې بیگانه دولت دلته هر وخت راغلی د افغانستان خلکو ټاکولی ده، نه ده منلی او نه سره سازش کوي. موږ له کوم تاریخ شورویان وتلي دي افغانستان کې په ننګرهار کې همدغسې یو جنګ، همداسې پلان شده جنګ د پاکستانیانو لخوا د امریکایانو لخوا راغی، مګر یو متحد قوت په یو اتفاق سره ورغلل. هغسې اتفاق چې حزب، عسکر او خلکو له ډاکټر صاحب سره له خپل وطن سره یې وکړه، له امان الله خان سره د چا نه و کړی، له امیرانو سره چا نه و کړی، که د ټولنس میرویس سره یې نه و کړی، نه و کړی. په یو اتحاد کامل لاړل او هلته یې دا 10,000 کسه د هغو پلان شدګي بېرته په چا وتمبول. دا ډېر لوی تاریخ و او ما څو پیشنهاد وکړل چې دلته باید منار جوړ شي او هغه عسکرو او ځوانانو چې هلته ځانونه پیدا کړي د هغو قدرداني باید وشي. مګر موږ نه تنها هلته فتح کړې ده، د ننګرهار کې، پکتیا کې، په قندهار کې او بالاخر دا لارې خلاصې پرېښودل، دا ټول د افغانستان لارې شوي دي او دا بدون قوت چا. موږ له انګریز سره، موږ په میوند کې، موږ په 3 جنګو د انګلیس کې هېڅ قوت بل تر شا نه درلود، خو د پښتنو دا کار کړی، دا افتخار د پښتنو ده، دا غیرت د پښتنو ده او پښتنو دا په خپل بازو باندې دا کار کړی. اوس هم موږ د افغانستان دغه تعرض چې دوی په خوست باندې وکړه، ما سره یو مطبوعاتي سړي مرکه وکړله، هلته مې اظهار نظر وکړ چې
کله چې په خوست باندې جنگ شروع شو د موږ جمهور رئیس د موږ دولت پیشنهادونه پاکستان ته وکړل دنیا ته یې وکړل هغه مراجع چې مسؤلیت یې درلود سخت ځینې ګیلمن یم هغه څوک چې د بین الملل په عدالت چوکۍ ناسته او دا د ژنیو فیصله د دوی په اراده سره سوې ده د دوی په حضور سوې ده تر 2000 زیات پیشنهادونه ورغلل او تعرضات ورغله هېڅ شی ونه کړل هغه چې ابرقدرتونه دي ضمانت یې کړی ده په خپل ضمانت باندې ونه درېدل په خپل تعهد ونه درېدل موږ ډېره ګیله له دواړو ابرقدرتو څخه چې شوروي او امریکا د دې خبرې ته ضمانت یې کړی ده سخت ترې خفه یاستو سخت په بې اعتنایي ګوري دې خبرې ته خپل ضمانت یې سر نه کړ دوی سره څه قدرت نه و دوی سره څه قوت نه و ولې د افغانستان په بوازه باندې دوی لذت اخلي ولې دا تباهي مني او دا پایز دي بشر دې ته اجازه ورکوي بل واره بیا داسې وایو چې پاکستان د موږ مسلمان ورورو پاکستان که تاریخ ته وګورو ټوټه د افغانستان جدا شوی ده پاکستان تر جوړ شوی ده د موږ 10 میلیونه پښتانه ورونه په پاکستان کې اوس موجود دي هغه د موږ نسبي ورونه دي نژادي ورونه دي دېر که پاکستان جوړ شوی ده پاکستان څخه هم داسې توقع درلودله که د موږ مره ورسي بیرته یې د مسلمان په دود را په خوله کړي بیرته یې راولي دلته یې کښېني د موږ او د پاکستان تر منځ لانجه پیښه شوه جمال ناصر راغی جوړ یې کړلو بل څوک رانغلل بل وار ایران راغی موږ یې جوړ کړلو بل وار عربستان راغی موږ یې جوړ کړلو اسلام په اسلام باندې ځورېږي هغه چې د اسلام دعوه کوي دغه جنګ ناروا ده که موږ مرو که هغه خوا مري دواړه خوا یې تباه کړلو دې تباهي ته په سطحي نظر کتل هر څوک چې ګوري مسلمان نه ده د مسلمان دا وظیفه نه ده لهذا موږ له پاکستانه دا توقع بیخي نه درلودله مګر د پاکستان په څنګ کې نور قوتونه راغلل هر څه نارې ورته وشول چې دا غلطه ده دا مه راځئ راغلل موږ داسې وایو چې دا شکست نه د خوست مسله شکست نه بولو ځکه یې نه بولو حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د احد په جنګ کې یو قسم شکست وکړ وخت چې دی لاړ متخصصین د دنیا په دې باندې تبصره وکړله داسې وویلې چې یو ملت هغه وخت تسخیر ده هغه وخت نیول سوی ده چې د هغو قوت عسکري له منځه لاړ شي تر څو چې قوت عسکري له منځه نه تللی هر څومره خاوره چې اشغال کړي هغه فتح نه ده چنانچه آلمان شوروي ته راغی تر شط اولګا پورې دا ځکه د شورویانو ونیوله مګر عسکر یې نه ونیولي عسکر باقي پاتې وو بیرته یې شکست ورکړ موږ هم داسې وایو چې د موږ هغه ځوانانو د موږ هغه عسکرو د موږ هغه منصبدارانو چې په خوست کې هېڅ ګیله نه تر لرم خپل شهامت خپل بهادري او خپل ځانونه یې له خوسته قربان کړي دي مړي تر اوسه پراته دي دا شهادت ورکوي چې په دې خاوره باندې خپلې وینې تویې کړلې موږ ګیله نه ترې لرو داسې څنګه وشول څه شرایط برابر شول داسې پیښیږي کله زوړه کله زوړه دا پیښیږي مګر دا یو انتباه وه حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا آیت را نازل شو وقت چې احد کې څه شکست واقع شو د خدای له جانب نه د تسلا لپاره داسې آیت راغی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون كنتم مؤمنین ای پیغمبره د خدای ته لاس له جنګه مه باسه ته لاس له همته مه باسه دا شکستونه به بیرته ترمیم کیږي او ته خپل قوم ته سلا که او ویې روزه لپاره د جنګ دا د دې لپاره راغلل چې هغه شکست ونه ګاڼه هغه شکست فتح وګڼله لپاره د بل واره نو زه داسې وایم چې زموږ د افغانستان خلک د پردي تعرض یو لویست نه مني نو د دې لپاره ضرورت نشته چې موږ آمادګي وښیو زموږ هغه ځوانان که مشرقي ته تللي دي که په خوست کې تللي دي له ډاکټر صاحب سره نه له ټول دولت سره کوم نامردي نه ده کړې موږ له خپل عسکرو له خپل پښتنو ورونو څخه بیخي ناامیده نه یاستو نوی تعهد ځکه نه سپارو چې موږ په خپل تعهد کې شکست نه ده راوړی داسې یو ورور ولاړ شو چې موږ پس له دې نه هر شي ته ولاړ یاستو موږ کله نه ده کړې موږ خپل دولت سره ولاړ شو موږ خپلې خاورې سره ولاړ شو د موږ ځوانان په سرحد کې سرونه ورکوي د ما زوی څوک منصبدار څوک چېرته هغه په کور کې نه دي دغه وطن لپاره دي نو فرد د افغانستان د تا تر شا ولاړ ده د افغانستان تر شا ولاړ ده د دولت تر شا ولاړ ده ته داسې په خپل سر نه یې راغلی رئیس جمهور نه یې سوی 2200 وثیقې شرعي د خلکو راغللې هغه د خلکو لخوا نه وکالت درلود هغو تا ته رای د جمهوریت درکړله او ته یو قانوني اصولي او د خلکو لخوا منتخب رئیس جمهور یې ته نسې کولی چې د خپل قدرت عوض کې یا د خاوره چاته وروبه کې یا تعلل کې زه یو شی وایم لکه چې آقای شاه محمود ویلې چې د عدم تشدد موضوع
د خان عبدالغفار خان لخوا ویل شوې ده یا داسې نرمش زه مخالف د دغسې نرمش یم ځکه زه مخالف د نرمش یم هر څومره چې د دښمن په مقابل باندې سړی سست رفتار وکړي هغومره نور جرأت پیدا کوي نو لپاره یې دې چې دا مقدسه خاوره د موږ ساتل شوي او یو قسم انضباط و ډیسپلین موجود وي په عسکري کې او په ملکي او په خلکو کې دا د موږ لوی خواهش ده چې دا د عدم تشدد جمله د افغانستان په حالت باندې نه تطبیق کېږي موږ په سر و مال ولاړ یاستو افغانستان د موږ خاوره ده او خو د موږ یو واحد اداري ده دا واحد اداري به خامخا د افغانستان وي او سی به اوس هم ده امان الله خان خود بسم الله الرحمن الرحیم محترم رئیس صاحب جمهور او سپینګیرو په اجازه زه یو څو کلمې عرض کوم اگر خبرې د موږ ورونو ټولو خلاص کړي چې پاتې نه دي د موږ عرض ده چې د موږ تاسو جنگ د دومره کاله چې جریان لري د موږ تاسو جنگ د امریکا او د پاکستان سره ده د امریکا او پاکستان کې په ځای کې نه موږ هغه ورونو بیا به موږ ورونو سو مګر متاسفانه چې د موږ داسې زورور ضامنان دي چې امریکا او شوروي تضمین کننده دي پیغو باندې موږ زور نه رسي چې دا مری نه ونیسو لګروانه ونیسو توای لا تضمین دي کړه به ولې نه اصلاح کوي ولې نه جوړه نو په دې حساب باندې ډاکټر صاحب څو واره په رادیو کې اعلان وکړ بیت الله شریف یې خواهش وکړ چې بیت الله شریف کې وسره وغږیږو دا معامله به بیت الله شریف کې سره حل کړو چا قناعت ورسره ونه کړ څوک رانغله څوک ورسره کې نه ناسته موږ ټول پکتیا ټول افغانستان د ډاکټر صاحب تر شا ولاړ یو په هر وخت کې ان شاء الله خدای کول موږ به کامیاب یو او کامیاب یو په ډېر احترام ما دغه څو خبرې یو غوښمه کړې مساجان خان خود بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب پیشنهاد وکړ چې ټول حکومت سپینګیرو نه مارمش خواخه مصلحت خواسته ده دا کته بالکل پښتنه یې یو سپینګیرای ته په ملاقات اند کوته یا څنګه خپل نظر خواسته ده ته خدای ته فکر درکې روغ لایو ګاردیز خوست دا د حکومتونو د غرو خلکو کور و خپل کور یړنګ خپل خور موري بيځه کړه خلکو چې دوی روزي ورکړه خړلې کور نه اعلان کړه دا دیپ ته وندي یمي ګټه دي ځکه چې په داس و افغانستان بیا جوړ شي خو اوس به جوړ شي دغه به دی یا بیرتلانی شرمي کې سترګې کوړته نولې وي نو می د خپل مرګل نه د توجه غړیتونه د غړي چې د خوست د افغانستان غام وکوي او سلنه کور خلاص بیا د تن چې کوزي می پښتنو ورونه دي کمله شي می مرو کا خور شي می خودګو اسمه چې افسلا کې رسول خدای ته سړی ورغی چې یو امشنی موده زرمه چې خامړی په حکم دای غوړم چې لار کې نو سالو مرچوم د متباد بد زوبونه رکوي هغه ورته چې دا به خدای ورکی ته یا به د خدای اصلاح کې ته به نو چې تو دانیات وي او دا افسلا دی وي دا د سلو وختنه دی دا به خدای د هات نه کوي وکی با احترام مهرباني وکړئ د افغانستان د محترم جمهور رئیس او د نورو سپینګیرو او د غونډې برخوالو په اجازه دا چې د خوست په علمناکه پیښه دلته زمونږ سپینګیري زمونږ مشران راټول شوي او تصمیم نیسي مونږ او زمونږ سره د مونږ د خوست خلکو سره دغه مشارکي پلي د ورلي کومه د خوست خلکو په نمائندګۍ مننه کوو هغه واقعي چې په خوست کې پیښ شوي دي تاسو د رادیوګانو د لارې نه او د ولسی خلکو نه تاسو په خپل اوریدلې دي او دا هیڅ یو ټکی په دې کې دروغ نشته چورو چپاول غرضګيري ظلم ته هغه اندازې پورې شوی دی چې د تاریخ په پاڼو کې نه لیدل کېږي هغه د چنګیزیانو مثال په خوست کې تطبیق شوی دی
وایي په پړسي له دغه متال وایي چنګیزیانو څه وکړل په افغانستان کې وایي آمدن خوردن بردن سوختن کشتن رفتن دا خلک خوست ته راغلل خوست کې څه وکړل خوست کې خلک مړه کړل چورې کړل وی خوړل یوی وړل هېڅ پرې نه کړل هغه یو مثال دی چې وایي یو سړي بنګړي بار کړي وو یو مست په راغللو د بنګړیو نه یې ډانګ ورکړلو د یو طرف لوری یې پرېښه فیصله کړلو وایي ته وایو چې څه دې بار کړي دي هغه ورته صاحب د خدای دپاره که بل ډانګ دې ورکړلو هېڅ پکې پاتې نه شي زه داسې وایم چې خوست کې ووهلو چورې چپول یې کړو که چېرې مونږ تاسې د ننګ نه او د افغانیت نه کار ورنخلو ګمان کوم داسې حالت به په بل چا راشي لکه په مونږ راغلو نو وایي چې یو سلطان محمود غزنوي پادشاه و په یو ځای تېرېدلو سنایي غزنوي ناست و او دې التفات یې ونه کړلو سلطان محمود غزنوي په قار شولو چې ته پوهېږې چې زه سلطان محمود غزنوي پادشاه یم او تا زما احترام ونه کړلو ده ورته په فارسي شعر داسې وویل دو چیز که حرص و آزن همه روز بر تو سرفرازن با من چی برابری کری تو که غلامی که بنده ایمنی چو منی تو دغه خلک چې پاکستان ته تښتېدلي دي یا په پاکستان کې پراته دي او د افغانستان پاک حریم برمنډوي او د هغه خلک چې زموږ قدیمي دښمنان دي او د هغې غلامانو د هغې غلامان په خوشحالوي ډېر د افسوس ځای دی قاضي حسین احمد راولي چې وګوره ما خپل ورور ما خپل زوی ما خپل ملت ما خپله خاوره په داسې اندازه مې چورو چپول کړله څنګه تا ته مې ښه هغه ونه کړلو ښه خدمت مې ونه کړلو نو دوی دغه سلاف او په دې هغه خلک خوشحالوي ولې هغې جراخوره دي هغې غه ورکړي دي هغې کلدارې ورکړي دي هغې ډالر ورکړي دي د ډالرو د کلدارو په مقابل کې د خوست حریم دا ټول مثلا متضرر شو نه تنها د خوست حریم بلکې د افغانستان هره نقطه هر ګوټ بې ضرره پاتې نه شول کورونه ړنګ شول شفاخانې ویجاړې شولې جوماتونه ړنګ شول فابریکې د منځه ولاړلې انساني نیرو انساني قوت مخ په زوال دی بیا هم دوی چیغې وایي چې موږ جهاد کوو د چا سره جهاد کوي موږ تاسې د دلته ناست خلک ټول مسلمانان نه یو د دې کلمې دعوګیر نه یو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا رقم خلک بیا تاسو ته به دا تاریخ ثابت وي او دا به تاسو ته معلومه وي چې دغه خلک د ظاهرشاه په وخت کې دوی د جنایاتو مرتکب شول دوی وتښتېدل دې لپاره چې موږ د خپلو جنایاتو او د خپلو ګناهونو په کیفر ونه رسېږو پاکستان ته یې پناه یوړله هلته ورو ورو دا د خارجي منابعو یا د پاکستان یا د انګلیس یا د امریکا توجه ځان ته جلب کړله او داسې تعهد یې ورسره وکړلو چې موږ به د افغانستان خاوره تاسو ته بربادوو وګورئ ورونو دا خبرې ټول صدق کوي چې دا خلک د آبادۍ دپاره نه دي که دی رښتیا حکومت غواړي او دوی ښه ملي شخصیتونه وي څوک چې ملي شخصیت وي هغه د افغانستان خپل کور نه ورانوي په خپل نغري کې ور نه مړ کوي پینې اوبه نه تلوي د خپل نغري ور مړ کوي د خپل نغری بې سیره کوي نو دوی ملي اشخاص نه دي ملي اشخاص په اسلام کې دوه ډوله اخلاق دي او موږ تاسې دا اخلاق باید که څوک مسلمان وي دا باید وساتو د قلب او ضمیر صفایي د مضرو فکرونو نه لکه
بېعدالتي او خودخواهي. دویم اخلاق د اسلام دغه دي چې خلک باید صله رحمي ولري، عاطفه ولري، په بېوزلو او بېچارهګانو نه ترحم ولري او د مظلوم لاس ونیسي، د مظلوم لاس ښکل کړي او د یتیم اوښکې پاکې کړي. آیا تاسو فکر کولی شئ چې دوی د مظلوم اوښکې پاکې کړي؟ دوی څوک مړه کړل؟ خپل ورور یې مړ کړل، خپل پټ بازار یې د منځه یوړل. اگر چې زمونږ د افغانستان جمهور رئیس د صلح پیشنهاد یو جانبه اعلان کړی دی، اما دا صلح ډېره ښه او ډېره پر ځای ده. ولې صلح نه بله ښه لاره نشته. ځکه هر څه چې وکړې 100 کاله بدي وکړې، 200 کاله بدي وکړې، وایي که غار ستر دی جګ دی په سارې لار شته، بالاخره صلح ته به کښېنې. د دې قتل و قتال د دې چیرو چپول نه به څه جوړ شي. که څه هم موږ ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې ووی چې موږ ځنه خلک چې کله د جنیو توافقات امضا شول د دې دپاره چې د خلک زړه پیدا کړي او راشي. مثلا ځنه سیمې موږ د صلح په نام اعلان کړل، ځنه ولایتونه، ځنه ولسوالۍ دوی ته موږ پرېښودلی. دوی راغلل بیا هم د صلح کادرې ونه پېژندل. که څه هم د سیاست له نقطې نظر نه نه وایم، د احساساتو د نقطې نظر نه موږ هغه خاوره چې دوی ته پرېښې ده موږ موږ په خپله موږ یې اجازه نه وای ورته پاتې. وایي قدر هغه څوک چې د خیر قدر پېژني سره باید خیر وشي. څوک چې د خیر قدر نه پېژني نو هغه سره خیر کول هم داسې چندانه وردار نه دي. نو خوشحال خان خټک وایي چې پښتانه چې بل څه فکر که نبود ده، بلې تورې اخلاصای نشته په بل کار. نن ورځ معضله داسې راغلې ده، هغه څوک چې تاسو وایئ چې خوست نه موږ ژبه دی یا په خوست نه موږ ضربېږو، دا خبره باید په عمل کې هم پیاده کړو. او خوست باید موږ تقاضا دا ده د خوستوالو په اندازه چې خوست باید بیرته احیا شي او بیرته د سره آباد او ښکلی خوست بیا ولیدلی شي. نوره زه خپلې خبرې ختم کوم. هیله ده د ټولو جرګې برخوالو نه چې زموږ د خوستوالو غږ هر ګوټ، هر کنار، هر عزیز، هر ورور، هر جومات، په هره کوڅه، په هره ناحیه کې دا ورسوي او هر ولسوالۍ ته یې ورسوي چې خوست نه ظلم او توده شوې ده. او بیا هم د ډاکټر صاحب د دې تصمیم په باره کې چې خوست باید بیرته ژوندی شي، باید موږ حوصله وکړو او موږ تاسې د دغه نه کاملا باید ملاتړ وکړو او ملاتړ یو. ومن الله توفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم ډاکټر صاحب نجیب الله د افغانستان رئیس جمهور د په اجازه د دغه لویه جرګه د مشرونو، د کشرونو، د ځوانانو په اجازه یو څو خبره به زه تاسو په حضور کې عرض کړم. 12 کاله کېږي چې موږ لګیا یو، وخته یو، خو جنګ دی، معلومات نه یو، که سپینګیر دي، که اوړه دي، که ځوانان دي، که عسکر دي، که وزیران دي، که جمهوران دي، که صدر اعظمان دي. خدای چې دا انګریز پیدا کړي ته یې افغانستان ورته پیدا کړي. هغه ورځ ناریل موږ د روغې شپې ته ښه زندګۍ ته د موږ نه یو پرېښ چې انګریزونو په هغه وخت کې یغه ناریل بیا د باچا امریکا غي چې پیدا شو پاکستان یې دغه لو سامي څور خوب نه دا کړه دا من نه پرګدي. دوی خپل په اسمانو کې ګرځمي یم ځکه په مخ نه پرګدي. عزیزونو 12 کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان دی. موږ دغه پیشنهادونه دي، دغه روغه جوړه ده، دغه لګل دي، دغه سعودي تم سفیرون ورساو لګل، په جنیب کې من لیکل ورساو کړو، شوروي امریکا موږ دغه نه وخته خو موږ سره کابل نه کړه نه ورساو منله.
جنکۍ سندره کړې ده چې توره کې برای به مومې چې توره نه که برای نه مومې میینه زموږ عرض دغه دی چې په کوټ کې یو اړیکه مو ملاقات ووینو چې امریکا دغه خارجي دولتو په ګټه وي په عراق نه څه به وکړه په یوه میاشت کې ازود یې که ازود یې نه که میږ دا 12 کوله سرې ورته وایي ولاکه مخ روړی که پښتنه مه کو وړه دغه یو خبر یو دغه وطن که اوس پر شکر دی دا خلپاره جرګه که حاضر دي مخ نه روړی چې لکه څه خبره یې وکړه که نه روغه جوړه خو ښه ده میږ اعلان کړی ده تر اخره پرې دغه نه میږ نه وغواړو خو یاک سره چې لږ زور د څنګ ملګری نه کوي هغه حق در نه سیخېږي بیا یې پښتنو په وطن کې بیا په افغانستان کې چې لږ زور ورسره ملګری نه کوي هغه حق در نه سیخېږي عزیزانو روبه شم په دا خبره نه چې دا خو میږ پرېږدي نه خوست یې ونیو دا اصل وان نه دی د سره تمومه دنیا ولوړدو یو او یا دولت د کاتیا دولت دغه کمراور ورونه بل کاشرار بل مجاهدین خو ورته اعلان نشم خو بیا مو زور ورته کافر کدای به مسلمان کاشرار بل کا عرب لوی بل یو او یا دولت د سره ولور دي دا یو خوس غړای درنن ولای څه پرونه لري دوه کم دیش ولایت یې میخ پلوس کړي نور زدا عرض درته کوم عزیزونو چې رئیس صاحب جمهور به خپل خارجي داخلي سیاست ته پرېږدي دا دغه حکومت عسکري ملکي ځوانون چې اتفاق یې وخوستی وي په جنګ پیږي دا به په توره به نه وکړه صلح خبره یې دهو خو تعلق څخه په صلح اشل کوي نه یې درسه مني یوه کیسې ته د 12 کلو کې تاسو سره نوسته کیسه یې درسه کړې دو یو خلکو یو مشرق د وایي چې سره نوسته یې موږ سره دا کیسه کړې دو نه دا مني مشرون به په جرګو به نه وکړو په کومو کې په روغو جوړو به نه وکړو په کومو کې به اتفاقونه وکړو وزرون صدراعظمون صاحبون دا د اقتصاد غام رو وکړو دا دغه وکړو رئیس صاحب جمهور به خارجي داخلي سیاست ته پرېږدي زړانه به دغه نه ملا وتړو دا بدي روغلې دو نن خوست نه دو صابو بیا په کاردز نه دو بل راز بیا په بل ځرندو سیاست به نه کو در اسلام به سیغه تک سپین اکسرزه وکړو اخل بدی تر تطلیل دي دا 12 کولا کې چې بي جرګه پکتیا ته چې و پکتیا ول سره نوستای پټاګر نه خبره ورسره کړی د 12 کولو کې خو و سره نه د شرطه ز تر سو غایګو د اکثر سو کو خو چې ولګو ګردس توار شو رورت نه ده روغلای نه ده آی حکومت لیار نه پیګم نه آی کار څومره ورسل دی او به ورسل دی نو عزیزونو نن پارون خوست نه دو ثبوت بیا په ګردز نه دو در سپینکس به پوکر سو کو بل راز بیا په جرلابوت نه دو بل راز بیا په بل در نه دو دا په روغه جوړه نه پیږي دا په صلح نه پیږي دا می په روغه جوړه داخل ته خون دي داخل می خو دغه سیاست خدای دغه نامي نه وړو دغه یې دو خو زه دارم چې روشو یا اکثر بل قبر د څنګه بلګرای کو په تورا بلوس کېږدو کا مشرون دي کا کشرون دي کا ځوانون دي یو عسكر به نه ورته پرېږدو چې جرګې کړای شي د جرګې وکړو چې جنګ کړای شي د جنګ وکړو چې خبره کړای شي د خبره وکړو نور زه خپله خبره لنډوم زه نور خپله خبره لنډوم خو دغو مشرونو ته دغه وایم دغه ځوانونو ته چې ځوانون د جنګ وکړو مشرون به کیسې وکړو دغه ته به نرسه کسو چې دا اسکار دی دا ملکي دی دا دغه دی چې وای نه کوئی بدی داړه ورته درته روچي کوټې ورته درته روچي په ذات خدای په اخر کې وکړي یغه نه مارګ ساره به بنو وکړي توکونه به کومونه او کوبل کې چې څه افغانستان کومونه دی په دا کوبل کې دي چې څه مشرون دي په دا کوبل کې دي چې څه شي کورنۍ ستره کورنۍ دا په دا کوبل کې دي ساکیبنو رساو بغاګو چې دا موضوع سره کوو پارن خوست نه وا ثبوت بیا په ګردز نه دو بل راز بیا په بل ولایت نه دو زړانه به نور کورونه پرېږدو اتفاقونه به وکړو یو حکومت به نه ورته پرېږدو دغه مشرون سپینګیر دا به جرګه شو رساکیبنو یار کوم مشرون دا ځوانون دا برساکونه چې ځوانون وا د جنګ وکړو چې مشرون وا په ولایتو کې خپله خبره وکړو په احترام اضافه نور خبره زموږ
ګلمک خان زه داسې عرض کوم ورونو داسې عرض کوم د خدای دپاره نه د کوم مقصد دپاره نه د ډاکټر صاحب دپاره یم نه د تاسې دپاره یم ولې هر سړی موږ او تاسې باید دا نیت ولرو چې د خدای دپاره خبرې وکړو که د خدای دپاره کارونه وکړو او د خدای دپاره هم خبرې وکړلې هغه ټول د خدای په فضل په مخ روانې دي یو ډاکټر صاحب لپاره د دې نه داسې لپاره د دې خاورې پروردګار پیدا کړی چې دی به دا خاوره نگهباني د دې خاورې به کوي او زړه به خوري او ناس به وي او دا والله اسم ذاته که زه د دې دپاره یم چې زه مخ پورې کوم مور که زېږوي په موږ هم تاسې کېدی چې زوی دې وزېږوي لکه دی چې زېږولی ده که بل سړی وایي سکته به یې کړې اما دا کلک چې په چوکۍ ناسته دا د هغه غیور ولایت ده د هغو غیورو پوښتنو ده چې تاریخ ته امتحان ورکړی نو راغلم په دې کې چې در نجار مې کې د موږ د تاسې په دې باندې نه کېږي چې 12 کاله کې لکه ماما چې مهرباني وکړله راځو دلته جرګه کوو ډاکټر صاحب یوه ورځ په دا خبرو کې پرڅګن وویلې چې له ما نن ولې بېرته له ما پورې څوک د چې هلته یې سړی نشته رښتیا د موږ او تاسې څوک د چې هلته نشته بېګا دلته ناست یو ګهیځ ته چې خبرې پلانه چېرې ده ولا نشته سبا مازدیګر ته چې را چېرې تللی ولا پاکستان ته تللی ولا وړکي ماتې ووینم نه داسې د انسان دپاره داسې وروري نه وي داسې سپینګرتوب نه وي هر چا به چې په قریه کې په منطقه کې په ولایت کې یوه بده ورځ پیدا سوه 5 کسه سپین ږیري به په خپله سره راجم سو چې وروره راځه سبا دا خبره د ما او د ستا دروازې ته درېږي راځه چې دغه پلانای تللی د مرور ده په یوه ځای کې دغه اوښکې پاکې کوری ولو دلته که چا ظلم ورسره کړی په هغه باندې پور ورته کېږدو سړی به م د هغه ځای راونیو را به م خپل کور ته سبا ته به ارام ارامې اوس موږ کوم یو تاسې دا د موږ پګړیو ته وګورئ له ما نه ولې بېرته له ما پورې اینې هره پګړۍ چا ته تنګ ورکوي ډاکټر صاحب چې دا موږ ته کله وارې نارې نه وایي چې راووځئ دا هم غیرت د پښتنوالي ده او موږ او تاسې چې په کور کې ناست یو چې زه څه کوم هلته وتلی ده هغه تللی ده د امریکا په لمن کې پروت دلته حزبي ده اوس اخته دي وي دا حزبي د چا زوی ده تا تربیه کړی تا زوی ده که بل وطن راغلی هغه سړی چې د کوره وتلی تللی ده هلته پروت دی تا زوی ورور ده یا تا اولاد ده که د بل وطن راغلی نه په رښتیا نه کوو درواغ به نه سره یو باید وي درواغو جرګې ونه کړو لاس چاته ونیسو چې 5 روپۍ ماته راکړه دولت ته یا بل ته دا 5 روپیو زه ځم نه داسې خپل څادر له ملا وتړو چې وروره نن یې نه خورم نن یې نه غواړم لرې لازرو د دې لپاره نه یم چې ملګري لپاره ځان ښکاروم لرې لازرو خدای دې دم کپن کې خدای دې زویم کپن کې چې په دې وینو کې څوک دا ګران تمه کوي څنګه دی نه غواړي ورځه سبا یې دا سړی واخیست ماتې کړ څوک یې مات کړ ته که پښتون یې واقعي غیرت لري ناموس لري ځان پېژنې هغه ناموس دې پردۍ دروازه کې چې پروت هم د تا ده دا سړی چې مات کړي خچ پچ کیم د تا ده تېر کړي نه راجګ شه په رښتیا راجګ شه میدان ته راوځه مه کښېنه کور ته په ښځې ته په کور کې المونځ ولا په دروغ وایي اول زه ډېرې وظیفې کوم ولې نه راوځم په وطن کې څه وینې دي نن یې خوست داسې کړی ده د خاورو سره ګډ شه سبا ګردیز ګډي ساما او د تا زوی ورور هغه کله پاتې کېږي هغه مشه ګډي نه دا کور کې دا ځوان هغه چې پروردګار درته لیکلې ده هغه پروردګار چې درته لیکلې ده د ما د په هغه خدای قسم وي چې په 80,000 کوټو کې د نن یې نه وځي تغییر او تبدیل درته وکړي نه نن داسې وکړه راوځه میدان ته داسې مه کوه چې هلته اوس په حضور د رئیس جمهور باندې یا ولې زه خو ولاړ یم نه لکه ماما چې وویلې باید وي میدان ته راوځي نه خبرې چې اوږدې نه شي خبره دغه ده له دې ځایه چې ځو هر کام باید وي د خپل سپین ږیري لیست ورکړي چې په شر کې ماضر یم په غرب کې ماضر یم زوی مې ماضر ده ورور مې ماضر ده نه کوي جنګ ورسره لاس په لاس څادر کې ورسوه چا سپین ږیري وځلي تاسې تاریخ کې تاسې لیدلي دي چېرته چاته سپین ږیري ورغلي د قرآن سره هغه یې چارماري کړي ورځم هلته پاکستان کې ورته کښېنم هغه خپل زوی راولمه چې ولې مې شرموي د قرآن په ولې مې سپکوي که هغه هلته ولاړ د رئیس جمهور د واړه افغانستان رایې ورکړې نه وي ښه راځئ چې رایه دا دنیا کې یوه رواج ده راځئ رایه ورکړو که نه یې درسره کوله موږ هم درسره ولاړ یو زه په هغه کې دروازه په دروازه سره ولو که درسره کولی ولې دا بدې ورځې ته موږ متوجه کړې
ښځه په پردۍ دروازه کې ولاړ، موږ په پردۍ دروازه کې ناست، سالوادونه په پردي وطن کې لوی سو، قرآن نه پېژني، ایمان نه پېژني، غیرت نه پېژني، هدیره نه پېژني. ولې دا چا ده؟ دا تاوان چا ته راځي؟ لاس ورځې به دا رئیس وي، دا 2 کاله به وي، 20 کاله به وي، اخر بېرته موږ دا جامعه سره پاتې کېږي که نه؟ تا اولاد به بې تربیه وي، په خبر به نه زړه پېږي، په ورکه ودانه به نه زړه پېږي. اول داسې څوک دا دې ته وګوره که داسې د سره پیدای خوست خوست داسې نه چې اوس په خوست کې څوک ژوند کوي هغه د خوستي ده. دا نقطه د افغانستان د افغان په نوم باندې بدله کړي. والله رسول د خدای چې په عربو کې خدای پیدا کړی په دې غیرت پیدا کړی. افغانان هغه د رسول د خدای غیرت لري. یو افغان چې ماړی خوري بل نه ګرځي، رسول د خدای د عادت و هغه به نه ګرځېده چې زه څنګه وګرځم دی موړ سوی نه ده. یو افغان به خپل سړی خپل زوی ورور نه سپکاوه، رسول د خدای نه دا طریقه وه چې هغه به خپل زوی ورور خپل مسلمان خپل اصحابي دا به یې نه سپکاوه، تنګې ته به یې نه ورکاوه. د پښتون ټول هغه خواص وو، رویه یې وه. نن له ما نن ولې بېرته له ما پورې کور کې نن وتلی یم ناست یم. ځه ډاکټر نجیب پي کار یې پي هر شی کوي رئیس جمهور ته. ولې تا ته غیرت نه دري؟ دا ولې سره وکړو؟ ښکلي سپین ږیري یو، رواج هم پیو، په غیرت هم پیو، ټوپک هم رایسو، زمن هم لرو، اولادونه هم لرو. راځئ چې په رښتیا ملا وتړو، هر کنداب ته ورشو. څنګه کوې را سره وروره؟ په سوله یې را سره یې که په توره یې را سره یې خوښه یې تا. هغه د ما زوی ورور چې هلته ده هغه دومره بې غیرته سوی دی چې ما پرېږدي اوس ته دی مې حلالوي ولاکې مې پرېږدي. د خدای په لیاس د قرآن په لیاس زه خبرې اخر کې لږ درنه اوږدې سي فرمان لري دا کوم چې رئیس صاحب ته دا لازمه ده. دی خو موږ پرېږدو چې کلکې پښتنې زېږولی، دا لازمه ده. ما په غیاب کې مې لیدي چې په خپلو پښتنو ورونو، پکتیاوالو، په سپین ږیرو، په کوچنانو، په ټولو باندې ترحم وکړي، لاس پې تېر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځې پرنډه تړلې ده، دا وړي ده ورته ویني چې نه سې ژغوی چې نه یعنې ټولو ته به دا مسلمان وایي. ده ورته ویل زه بې سره په شا کړم. دا قبیله ترې وتلې وه په یو ځای کې پرته ده، ده په شا کړې ده ورسره. دا ښځه په دې لار کې داسې الفاظ یایي کنځا کوي چې هلته یو سړی پیدا سوی ده په نام د محمد. اوس ګوره چې موږ نه پرېږدي ده داسې وکړم چې پنډه یا جای ته ورته رسولي چې پېږدي دا قبیله هلته پرته ده، هغه جای ته ورنږدې سوی ده چې ګوري چې قبیله پرته ده. دا ښځې ورته ویلي چې دا دلته راته کېږده دا پنډه ذاتي یې زه په خپله وړم، خو ته ځان راوښیې د ما سره دې څومره ښه وکړې، تا دې ډېر کور ودان. ده ورته ویلي زه هغه سړی یم چې تا تر اوسه د کنځا ورته کولې او الفاظ دې ورته ویلي. ما د خپل رب دپاره دا دې تاثر کړي. دا ښځه چې قبیلې ته ورغله ټولو ته چې ویل چې و زویه مړ څه دې ما سره ویل، دغه ځای دا پنډه راوړه، دومره حلیم دا سړی، خو تاسې ولې تور بدې یې؟ هغه قبیله ټوله مسلمانه سوه راغله، ایمان یې په رسول د خدای باندې راوړه. د ده دپاره هم چې راته په کار نه شي د ماما خوري دغسې کلوار یې سړي، د ده دپاره هم دا لازمه ده چې دا سپین ږیرو باندې لاس تېر کړي. تره وراره راویې غواړي مړې وایي هغه جکې تنګه ده ورسه په ما خو ناب کې دا چوکۍ درته وساتم که هغه هلته ورسم هلته په هغه خوب کې په بهر کې ودرېږه. موږ باید وي داسې مخ سرته ورونه روسي دا مردین باید وي چابک سبا ته ملا وتړو، خپل قوم کې سره وګرځو چې راځئ سپین ږیري راووځئ ښه سره پېژنو. ما دې په هغه خدای سره قسم چې دا د جنوبي سپین ږیري ودرېږي. امریکا هم د موږ برخلاف دي، روس هم د موږ برخلاف دي، پاکستان خو موږ جوړ کړی هیچا ملاکه جوړ کړی وي، دا جنوبي والو خلاص کړي. تاریخ ته معلومه ده لیستې سبا ته روغه. او که موږ په کور کې ناست یو چې نه خدای به راسي چې هر څه کوي ډاکټر صاحب پي کار یې پي دی حزبي ده، دا نه سر ته رسي، دا بده ورځ چې څو د افغانستان وي دا بده ورځ به وي. نادر نجار مې کې پس دې نه داسې اتفاق کوو چې نن له دې جرګې نه نیولې چې ووځو باید وي ټول لیستونه معلوم وي، سپین ږیري معلوم وي، د هر قوم ګردې ستون ټول ورشو، مثلا سرحد ته ورتلون ټول ورشو. په موږ نه څوک ډاس کولی شي، نه تعرض کولی شي، نه چارماري کولی شي. د پکتیا سپین ږیري چې وي په هر ځای کې کامیاب دي. نو پس دې نه یو دعا کوو خدای تعالی دې موږ ته دا همت دا غیرت راکړي چې په هره مرحله بده وي په هغه کې حاضر یو، او دته د خدای دغه قدرت ورکړي چې په موږ شفقت وکړي، او خدای تعالی دې هېڅ وخت چې دغه د سولې او د ده د کامیابي او د ده د درندښت دا تعالی خدای پاک هېڅوک مځکه نه وي. ډیرو درنو سپین ږیرو قدرمنو مشرانو،
د پښتنو د خصوصیاتو یادونه کوو، پښتو وایو او پښتو کول هم باید تحقیق کړو. زر به سره نه ورخطا کیږو په دې معنا چې پس له تقریبا 9 کالو جنگونو څخه موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د جنګ له لارې څخه څه نتیجه لاسته نه راځي. نو ځکه د مصالحې سیاست موږ اعلان کړلو. بیا مو د مصالحې سیاست د چا سره؟ د خپلو قومونو سره، د خپلو ورونو سره، د خپلو مسلمانانو سره، د خپلو افغانانو سره، د خپلو پښتنو سره او د خپلو افغانانو سره. او په دې کې لاسته راوړنې لرو. صرف د یو تعداد تالیڅټي ګوډاګیان خرڅ سوي پلورل سوي چې موږ افراطي بولو، چې د نورو په اوږو باندې لکه طفیلیانو غوندې شپې ورځې تېروي. نور خو ټول د موږ سره کېناستېدل، خبرې وکړلې، لګیا دي په دغه استقامت. دوی هم خپل تلاشونه کوي او څه نتایجو ته رسېدلي یو. ما تاسو ته ویلي چې نه یوازې په داخلي لحاظ بلکې په منطقوي او بینالمللي لحاظ نتایجو ته نږدې سوي وو. خو پاکستان ویلي چې د ما د 16 کالو یا 25 کالو سرمایه ګزارۍ محصول خو یو چیش په لاس کې راسره یي. دا د خوست حادثه چې ما تاسو ته تحلیل کړی د دې لپاره منځته راغلی دی چې د میز په سر د ما سره په مذاکرې کې دی لږه جګړه وکړي. او که بیا موږ تر اوسه پورې خپل د سیاست لاره داسې نه ده تعقیب کړې چې که چا په دې مخ ویلي وي بیا موږ ورته ویلي چې نه په دې بل مخ مو هم ووایه. بیا مو ځواب ورکړی دی. ما تاسو ته صرف د 2-3 کالو شمېر در نه که صرف د پروسه کال شمېر مو درکړلو چې څومره کامیابۍ مو په نظامي لحاظ لاسته راوړي دي. دا اوس دیستي دا نن سبایي چې دې جرګې ته راتلم هغه د ما ډس په لوګر باندې پر تنګي واخچان شروع کړی دی. شاید تاسې به خبر سوي یاستئ. وایې ورئ که خیر وي چې نتایج به څه وي. موږ خپل ځوابونه ورکوو، مګر که څوک داسې زر ورخطا سي او ما ته دا ووایي چې بیرته شوروي اتحاد را دعوت کړي چې راسي ما دلته وساتي، نو ما تاریخ په دې باندې کمایي کړی دی چې په خپلو پښو درېدلی یم. او دا ټول استدلال چې ما د خوست په ارتباط باندې وکړلو چې دوی دا ملک بایللی او دا تاریخ یې وبایللو او دا خلق او دا قومونه او دا پښتو یې له لاسه ورکړله، دا یې دې خطر نه چې د پاکستانیانو په اوبو باندې راغله. او د خوست مثال یو بل مثال سو لکه ورزګان، کونړونه، کندوز چې د جنګ نه چې شي لاسته نه راسي. نو خپله لویي، خپل صبر، خپل حوصله، خپل استقامت بیا ځان ته مسلمانان وایو. د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د رفتار، کردار، پندار، سنتونو پیروان یو. هغه پس له دې څخه چې نبي څه او د بعثت او رسالت مقام ته ورسېده، تاسې خبر یاستئ چې په کلونو کلونو پس له پیغمبرۍ څخه په ده باندې څومره مشکلات راغلي دي. ملنډې، تمسخر، کنځلې، په غارونو کې د معاصرې خبره، اقتصادي خبرې، د ده ټوله کورنۍ دی د مکې څخه شړل سوی دی، د طایف څخه شړل سوی دی، په نورو کارونو کې ځای نه ده ورکړل سوې ده، خرابې او چټلې ټولې د ده په اوږو باندې اچول سوي دي، د تیږو سره ویل سوی دی. مګر د خپل حوصله او خپل استقامت او خپل صبر او خپل قیام له لاسه نه دی ورکړی. نو خدای تعالی موږ د دې ازمایښتونو سره مواجه کوي. دې ازمایښتونو ته باید برابر واوسو او آماده واوسو. د دغه امتحانونو لپاره موږ اصلا په دې نړۍ او په دې دنیا کې راخلق سوي یو. او زه دا خبره نه هېروم چې کږه خوله په سوک سمیږي
مګر زه ټول افغانستان د خلکو سوک غواړم. په دې کې شک نشته تو داخل صاحب ښې خبرې وکړلې او ډېره کلکه خبرې هم پکې وکړله چې که په تاسو کې اتحاد او اتفاق راسي صرف د پکتیا خبره مه کوئ. دلته ما غوښتنه تاسو نه دا ده، مخکې وزیر صاحب هم دلته اشاره وکړله چې تاسو په دې کار باندې اخته یاستئ. لاړ شئ او چې د سپین ږیري خپل غزني ته ځئ، که ګردیز ته ځئ، که په خوست لګیا کېږئ، دلته په مرکز کې لګیا کېږئ، مګر په عین حال کې د دې خاطر نه چې تاسې خوست د خوستي نه دی، خوست د لوی پکتیا نه دی، خوست د ټول د افغانستان د خلکو دی. په دغه جنګ کې چې تېر تاسې خبر یاستئ چې د خوست د ساتنې په خاطر باندې د تاسو د پښتنو او خوستیانو سره سره ازبکانو، ترکمنانو، تاجکانو او نورو د سرونو څخه څه خل تېر سوي دي او د وطن د ساتنې په خاطر ځان قربان کړی دی. په داسې جرګو کې ځان مه جلا کوئ بلکې د ټولو قومونو سره ځان شریک کړئ. نن په خوست تجاوز دی د چا لخوا؟ د یو بیروني طاقت لخوا. په خوست تجاوز نه په ټول افغانستان تجاوز دی. راځئ ټول قومونه سره کینو او یو فیصلې ته ورسیږو، یو جرګې ته سره ورسیږو. په دې کې د تاسو د کامیابۍ، د تاسو د موفقیت، د تاسو د ملي احساساتو د رازوندي کولو او د افغانستان د ټولو خلکو د ملي اتحاد لوی موفقیت مزمره دی او نغښتی دی پکې. په دې ترتیب که نتیجه دا واخلو چې خپل سیاست به چلوو. هغوی پټکه د دې خاطر نه کړې ده او ما خو تاسو ته ویلي چې د دوی زور نه دی رسېدلی، مداخلې هم نتیجه ورنه کړله په 2.5 کالو کې، نو بیا تجاوز باندې مو بدله کړله. نو راځئ چې د تجاوز هم ور شنډ کړو. دلته به بیا خلک وایي زر نو دې خواته وخواته بیا ونه ګوري چې هله شوروي ته رانه لاړې داسې سوم. که ته دلته موجود وی نو بیا به پاکستان داسې ترپکې نه ویلې. مګر ټول ملت د افغانستان بیا تا ته دا خبره کوله چې ته د نورو په اوږو سپور دلته سلطنت کوي. دا خبره چې اوس موږ بربنډه په زړورتیا سره دوی ته یایو چې ته د نورو په اوږو راغلی او د وطن دې خرڅ کړی دی. دومره لوی تاریخي براعت موږ لاسته راکړی. خو په دې کې شک نشته چې د ملتونو د دومره تاریخي وقار د حاصلولو دپاره قربانۍ لازمي دي. ایثار او فداکارۍ ته ضرورت دی، وینو تویولو ته ضرورت دی. سړی مري چې چاته مقرره وي دغه به کېږي. مګر دا وقار مو چې لاسته راوړی دا داسې زر له لاسه نه ورکړو. د دې دپاره د ما غوښتنه دا ده چې که جنګ میدان ته ځئ نو بسم الله جنګ میدان ته ځان برابر کړئ که نه. د دې خبرې څخه بیا اول تاسې پکتیا ما خلاصه کوي چې که وزیر دی خپل دی، که رئیس جمهور دی خپل دی، که رئیس دی خپل دی، که دا نور تر پایه پورې وایي چې لا تر اوسه پورې ځوان وړکی نه دی، غاښونه یې نوي شنه سوي دی، بیا یې سره پټاره پرې لګولې ده او جنرال سوی دی او په دې ټولو خبرو پوهېږي. او بیا خلک وایي چې والا جلب و اظهار زه د نورو ځایونو کوم او جنګېږم زه او توپک زه اخلم او دوی معاف دي صاحب د ټولو خبرو څخه. نو بیا خیر زه جلب و اظهار په منا باندې تا نه راغواړم، ولې زلمیان دې رابسیج که راجوړې که راته 1000 راولې، 2000 راولې، 10,000 راولې، 20,000 راولې، بسم الله. خوست ته به هم دغسې لاړ شو صاحب په مارش باندې، بېرته به کونړونو ته لاړ شو په مارش باندې. بیا چې هر چېرته غواړي چې توره وښیې بیا به توره مور وښیي. بسم الله میدان ته راسه. اوس داسې درته حاضر یم. او که د توتاخیل صاحب خبره چې خپله په کوټو کې ناست یو، پاتیا کوټو شاته اپلو ته هغه ته د جرګې او مرکې دپاره نسو حاضرېدی چې لاړ سو په خپلو قومونو کې وګرځو او تورې د بل چا څخه وغواړو. خیر څوک چې تورې کي هغه به خپله تورې ویي، خاطر مو جمع اوسه هغه تورې کي، مګر تاسې هم تورې خپلې راوباسئ، تاسې خپلې ملاوې وتړئ. چا تاسو ته ویلي دي چې خپلې ملاوې مه تړئ؟ چا تاسو ته ویلي چې خپل غیرتونه او خپل ننګونه مه راژوندي کوئ؟ په دې ټوله پکتیا کې، په دې لویه پکتیا کې به یو 50,000 خلک پیدا نه سي. 50,000 زلمیان
50,000 نه غواړم 10,000 نه پیدا کېږي 10,000 نشي پیدا کېدی راکې ماته 10,000 نفر سبا ته زه خوست ته ځم همدې کابل کې موجود دي او نه که د توتاخیل صاحب خبره چې بیا ته وایې چې ولا نجیب هلته ناست دی ولو چې زما نوک او رای همدی زما مینه او وینه همده او زه ترې نسم جلا کېدی مګر خیر د پروانه کې په دغه وخت کې چون سخته پرې راغلی د دی به یزبی کو موږ به وایو چې دی یزبی په موږ څه غرض خو موږ به د کور کې صاحب قومیان مومیان او د پکتیا مکتیا دا به سره علیحده سو زه امیدواره یم چې نتیجه ګیري داسې وکړو چې راځئ رښتیا هم جرګې زیاتې سوې دغه چې وایي چې تاسو لاس راباندې راکش کاږئ نوره جرګې چې ما یې تاسو سره کړي دي او ګوښې سره ناست یا په دغه ډله کې سره ناست د هېچا سره مې نه دي کړي مګر چې جرګې نه ووځئ نو خو بیا هر یو په هر طرف باندې روان سئ چې ووتئ د دې څخه اول د خپلې سیمې په خاطر د خوست د وطنوالو سره ما پرون جرګه درلوده د یو سلسله مشکلات او دا خبرې لري چې د حکومت پورې مربوطه خبره ده هغه به موږ حل فصل کوو ولې ډېرې داسې خبرې دي چې د تاسو سپین ږیرو پورې هم مربوطه دي داسې قومونه و خیلونه هم باید د دوی سره ملاوې وتړئ سبا ته دا اوښ ما تاسو ته وویلې چې ستاسو دروازې ته هم چوکېږي که ته نن په ده باندې ونه زړېږې او په ده باندې دلسوزي ونه لرې که د ده حیثیت او شرف او ابرو او عزت خپل شرف او حیثیت او ابرو ونه بولې نو سبا ته دایم بیا تا ته وایي چې په ما باندې چې داسې بده ورځ راغلې وه تا راسره څه وکړل چې اوس سبا اوس چې تا باندې راغلې چې زه یې درسره وکړم او داسې به سره جلا جلا کېږي او جدا جدا به تباه کېږي نو شل مه کېږئ سل سئ په دې ترتیب د خوستیانو سره مصروف سئ د خپلو قومونو سره مصروف سئ دغسې فهرستونه او لستونه سره جوړ کړئ جرګې ولیږئ هر چېرته د خبرو له لارو څخه یې فیصله کوئ اول زه ورته حاضر آماده یم که خبرې سره نه مني ته وایي چې توره راواخله نجیبه نو ما خو توره اخیستې ده تر اوسه پورې ورسره لګیا یم درته ومې ویلي چې د دوی زور راباندې نه دی بر ورته راته وایي چې 88 هېوادونه ورسره دي 100 دي سي پروا نه کوي مګر به زه خو د اقل د وطن د یو زلمي په حیث د یو پښتون په صفت دا شمله مې خو د دوی پښو د چا پښو ته پردو پښو ته خو نه ده ور اچولې تا ته باره خو دومره ننګ او غیرت ګټلی دی او بیا تا باندې زه دا وایم چې زه حاضر یم درسره توره کړم بل څوک نه راولم دا رښتیا درته یم چې بل څوک نه راولم نه یې راغواړم ځکه چې زه قوم لرم زه وطن لرم زه خلک لرم زه تاریخ لرم زه خپل قوم زه خپل وطن زه خپلو خلکو خپل تاریخ ته آواز راپورته کوم چې راپورته سئ ملاوې وتړئ چې چېرته څه خل توره کوئ زه حاضر یم په تاسو په مخ کې په اول قدم کې سره لاړ شو بسم الله او د نورو قومونو سره هم داسې نه چې تاسې اوس بیا دیجې څخه ووتئ چې ولا نجیب راته وویل چې د نورو قومونو سره نه وګورئ چې ترغه ازبکو ترکمنو تاجکو دوی راټولو نو راځئ یو څو ورځې به دلته بیا هم بهانه راپیدا سو سره راټول ویو نه یو تعداد دغه برخې ته پرېږدئ او یو برخې یو تعداد وظیفه واخلئ لاړ سئ خپلو قومونو ته ځتي د ګردیز نه نیولې تر لوګره پورې هغه چې نیولې تر پکتیکا پورې پکتیکا نیولې تر خوسته پورې پاکستان ته ځئ جلال آباد ته ورځئ هر چېرته چې ورځئ خپل وظایف سرته ورسئ یو تعداد دلته پاتې سئ او نور قومونه راټول کړئ او د ټولو سره مشوره وکړئ ځکه چې د افغانستان خاوره د ټولو افغانانو خاوره ده او ستاسې بزرګواري به په دې کې وي چې تاسې دا مشوره د نورو قومونو سره او د نورو ملیتونو سره شریکه کړئ لکه چې په لویې جرګې کې کښېنئ لکه چې تاریخ دا ښودلې ده د نورو قومونو یووالی او اتحاد مو چې سره راوسته زه تاسو ته یم چې دا اتحاد او یووالی چې سره یو وارې آواز یې پورته سو جنګ ته د زه بیا نه لیږم د اختیار درته یم مخکې له جنګه څخه پاکستان راته وایي چې زه اوس سره کښېنم خو چې ته ځان سره یو ځای کړي د تا د نفاق سره د تا نفاق نه بې اتفاقۍ څخه دښمنانو ډېر استفاده کړې واقعیت خبره دا ده زما د سولې په سیاست کې جبن او ډار نه دی پروت زما د سولې په سیاست کې د بیرته افغانانو د یو ځای کولو سوال پروت دی چې زه وایم آشتي کم
چې وجود مې یو تن مې یو سي دا زخمی پرهارونه چې د ما په وجود په افغانستان په وجود باندې لګول سوي دي دې باندې بېرته زه ملهم کېږدم او د دغه سیاست څخه دی چې پاکستان او نور ټول یېرېږي چې که دا افغانان یې راته بېرته یو ځای کړل سبا ته به زه څه خیل ځواب وایم نو ځکه تاسې د دې قومونو ملیتونو د خپلو پښتنو او د سیمو د خلکو یووالی یو اتفاق ما ته راکئ د هر شي چې فتح غواړئ تاسې زه بېرته تاسو ته ضمانت درکوم بس دغه جنګ زه وایم چې جنګ مه کوئ چې صرف د اتفاق آواز مو پورته سي اوس خو د دې خاطر نه دی لګیا دی که نه مونږ خو د اسکندر سره هم صاحب او د مغولو سره هم صاحب د عربو سره هم د ټولو سره دغه کړي د انګریزانو سره هم خپل زور آزمایلی دی نه شوروي را سره و نه بل څوک را سره و د موږ پلرونو و نیکونو زور تاسې آزمایلی دی که نه د آزمایلی که دا تاریخ درواغ وایي نو چې کله په چقمقي ټوپکو او په سیلاوو او په زنګزده چړو باندې مو خپلې تورې کړي دي دا یې دې خاطر نه مو کړي دي چې تاسو ټول افغانستان به سره راټول سوئ او سره اتفاق به سوئ میر مسجدي به د دې څخه صاحب راپورته سو صاحب د کودامن څخه او عثمان خان پرواني به د پروان څخه راپورته سو امین الله خان لوګری به د دې څخه راپورته سو ملا مشکالان به صاحب د وردګ څخه راپورته سو او په دې ترتیب به د ټول وطن څخه یو آواز راپورته سو چې ورورکه اوس موږ هیڅ شی نه پیژنو د تجاوز سره مواجه یو د دښمن سره مواجه یو په دې کې جرګې وکړئ چې یوه جرګه مو سره یو ځای سوه او یو آواز مو پورته سو زه تاسو ته لیکلي درکوم چې سبا ته به دغه پاکستان درته رامنډې کوي چې زه د سره کېنم بس دغه خبره بس تاسې په دغه جهت کې دماغ دغه خواهش و تقاضا ده د دغه خپلې کوچنۍ جرګې څخه یوه لویه ملي تاریخي پښتني چرخشي جرګه جوړه کړئ د ټولو سره راز شریک کړئ هغه د موږ درته لګیا یو کله په کوڅو کې راوځو کله زلمیان درته یو ځای کوو تاسې خپل زلمیان راوباسئ تورې به هم سره هغه کوو مګر زه تاسو ته یم که دا اتفاق ناره او اواز چا واورېد چې دوی سره یو ځای سول نو بیا چېرته او یو دومه خبره ده نو بس دغه زما تقاضا و نور مو وخت نه صحیح کوم د تاسې تر خبرې پورې موږ ظلمتیان پرون سره ټول شو والحق صاحب هم تشریف راوړ نو موږ په خپل منځ کې داسې فیصله وکړه چې موږ ظلمتي هر څومره چې دلته یو 10 سو 100 سو 150 سو 40 سو بدون د دولت یعنی مداخلین جو گردیز تا د گردیزی په جماعت کې اړه وشوي کو ظلمتي ته ختم ورلیږو قرآن ورلیږو چې د موږ دوه شیه درڅخه تقاضا ده چې یا په خپل لاس غرغره راته جوړه که په سرحد د ګردیز زرمل کې هلته هم غرغره که و یا صلح ته راسره کېږي نو عرض کوم چې دا شی البته په محلي سویه د زرملي دی چون اوس پکتیاوال دلته ناست دي دغه شی باید د ولایتي په سویه دغسې صورت ونیسي دا زما نظر دی و بیا دغسې د مملکت په سویه صورت ونیسي نو ممکنه ده دلته چې موږ به خپل دردونه دوا کړو د ما آخر عرض داده که تا نه گریت کی تا نه خندد کی تا نه بارد عود کی خندد چمن تا نه گریت کی گیرد لبن وقتی چې وستال موږ چې دا تقاضا وکړه نو موږ ټول دغه تا ته وعده درکړه چې موږ دې ته حاضر یو چې د تا صدا ته لبیک ووایي
ولې دا په دې کوټه کې منحصر باید پاتې نه شي که واقعا موږ مسلمانان یو که واقعا موږ پښتانه یو که واقعا موږ غیرت لرو که واقعا موږ هغه د هغه زمن یو چې ویاړو چې انګلیس هم ځغلولی اوس ځغلولی هم ده از نیاکان در پره اندر بغل علمان گفتهای بیعمل به نظریات بفریدو عمل ته مراجعه وکړو د موږ ظلمته اگر چې ما ویل چې علمو کې چې د په علیحده توګه چون موقع دلته راله دغه د موږ د ظلمتۍ فیصله وه و ټول پکتیاوانو ته مې عرض وکړ و مملکت تاسې حضور ته مې عرض وکړ و دا زموږ قدرت او تر څو چې قدرت کېږي خپل قدرت بس استعمالوو یو دوا کوو ډاکټر صاحب خدای تعالی دې حالات په دغه غضب کړي چې خدای دې دای کړي خدای په دې خاله چې څوک کوشش وکړي دا ویني دې وچی شي دا په ورځ دې ورکړي خدای دې تاب کاری کړي خدای دې تو ګورې کوشش وکړي یار څوک چې څنګه کوي کوشش خدای دې واړي دې بل دروازې ته وځي